اوس د مرستیال لیکوال مل ملکند په دې یو ورځني کانفرنس دپاره چې کوم د موضوعاتو انتخاب شوی دی نو د هغې د ارزښت په اړه باندې به ډاکټر حنیف خلیل صاحب د هغوی د تبصرې نه د هغوی د تحقیق او تنقید نه ټول ناس کسان چې دي هغه ته خبر دي نو ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د موضوعاتو د ارزښت په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي. ډاکټر حنیف خلیل صاحب. زه کوشش کوم چې مختصر خبرو وکړم. د نننۍ ورځې د سیمینار چې کومه موضوع ده په هغې کې 3 خبرې دي. پښتو ژبه، پښتو ژبه، پښتو څانګې او نصاب. دغه 3 غټې خبرې بیا په موضوعاتو تقسیم شوي دي. نو د څانګو کردار، د پښتو ژبې په ترقۍ کې ستونزې څه دي، مشکلات څه دي، او ځینې نور موضوعات دي چې هغه یو زمونږ دانشور ته، سکالر ته، پروفیسر ته حواله شوي دي. خو مجموعي طور د سیمینار موضوع چې ده په هغې کې دا 3 خبرې اهمې دي: ژبه، څانګې او نصاب. په ژبه خو ځکه خبره نه کوم چې یو خو وخت کم دی، بل په ژبه ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، یعنی کتابونه پې ډک دي چې د ژبې اهمیت څه دی، ضرورت څه دی، کردار څه پکار دی. مجموعي طور د څانګو د نصاب په کردار به لږه خبره کوم. ژبه چې کوم ده بس موږ ته پته ده چې په دې ځمکه، په دې دنیا په زرګونو نه په لکونو قسمه مخلوقات دي، او په هغې کې یو مخلوق چې دی هغه د ټولو نه بهتر دی چې هغه انسان دی. د دغه انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې بهتر کېدلو کې د ټولو نه غټه ذریعه فکر و دانش او ژبه ده. انسان سره چې کوم فکر و دانش دی هغه هم نورو مخلوقاتو سره نشته، او انسان چې خپل فکر و دانش بل ته رسي د ژبې په ذریعه هغه هم نورو مخلوقاتو سره نشته. نو که اشرف المخلوقات دی، که احسن الخالقین پیدا کړی دی د انسان د ټولو نه ښه مخلوق یې پیدا کړی دی، دې کې بنیادي کردار چې د فکر و دانش او د ژبې دی. نو د ژبې په کردار خو ځکه زه نورې خبرې نه کوم، خو راځو دې ته چې دغه نورې 2 نکتې چې دي، څانګې او نصاب. زما خیال دی چې دلته د سیمینار منتظمینو مقصد دا و چې په پښتنه سیمه کې او خصوصا په پښتونخوا کې زمونږ په یونیورسټو، په کالجونو کې او په تعلیمي ادارو کې پښتو څانګې او د هغې کردار. خو دلته د ټایټل سره، د عنوان سره وضاحت دا نه دی شوی، نو موږ به ترې مراد واخلو ټوله دنیا کې پښتو څانګې او د هغې کردار. او که دغه مراد ترې واخلو شاید زمونږ د سیمینار منتظمین خوشحاله شي چې زمونږ هم همدغه خیال و چې ټوله دنیا کې د پښتو ژبې د څانګو څه کردار دی. نو که ستاسو هم همدغه خیال و نو موږ ګورو چې په ټوله دنیا کې د پښتو ژبې دپاره چې کومې څانګې په کومو دورونو کې جوړې شوي دي، پکار ده چې موږ په دې لږ غور وکړو چې د څانګې او د نورو ادارو هم فرق وي. د څانګې نه زموږ مراد دی پښتو ډیپارټمنټ، چېرته چې د تدریس کار کیږي، چېرته چې د پخوا به MA او MPhil PhD او اوس BS او MPhil PhD سندونه ورکړل کېږي، دا خو د ډیپارټمنټ کار دی، دا د څانګو کار دی. خو په ځینې ادارو کې د څانګو دغه وظیفه ځینې تحقیقي ادارې هم ادا کوي چې هغه څانګې نه دي، خو هغه د څانګو کار هم کوي او شاید تحقیق هم کوي، څېړنه هم کوي، یا داسې هم کېدای شي چې څېړنه یې پرېښي وي او صرف سندونه ورکوي او کلاسونه اخلي. خو دا زه ووایم چې کومې تحقیقي ادارې دي هغه څانګې نه دي. لکه موږ پېښور یونیورسټۍ کې یو پښتو اکیډمي لرو، یو پښتو ډیپارټمنټ لرو. پښتو اکیډمي په پښتو ژبه او ادب د تحقیق لپاره جوړه شوې وه، پښتو څانګه د تدریس او د MA او د MPhil او د PhD د سندونو لپاره جوړه شوې وه. کله کله داسې کېږي چې څانګه تحقیق وکړي او کله کله داسې کېږي چې تحقیقي ادارې د څانګې کردار ادا کړي. لکه اوس پښتو اکیډمۍ نه هم MPhil او PhD کېږي او ځینې نورو یونیورسټو کې هم د تحقیق په نوم جوړې شوې ادارې چې دي هغې کې هم د تدریس کار کېږي. خو که موږ غور کوو که نه چې په دې ټوله دنیا کې داسې څانګې او ادارې چېرته دي، یو خو د دې ژبې په وده کې د څانګو کردار واقعي چې ډېر اهم دی. مونږ چې کله د پښتو ژبې د بقا او د ترقۍ لپاره د کردار خبره کوو، نو هغه څه ریاستي ادارې وي، څه غیر ریاستي وي، څه انفرادي وي، څه مجموعي وي، خو د دې ژبې په ترقۍ او په وده او په خورونه او په بقا کې
جدوجهد او هڅې رواني، چېرته شعوري چېرته غیر شعوري. زما خپله مشاهده دا ده چې غیر شعوري هڅو پښتو ته د هغه هڅو نه زیاته وده ورکړې ده کومې چې شعوري دي. یعنې شعوري هڅې خدای چې د یو منصوبې د یو پلان سره د ژبې د ترقۍ دپاره څه قدم واخیستی شي، خو زمونږ ولس چې پښتو وایي د هغې په ذهن کې د پښتو ترقي نه وي، د پښتو خورونه او بقا نه وي. زمونږ ولس چې ټپې وایي، سندرې وایي، موسیقۍ سره تعلق وي، د هغې په ذهن کې دا نه وي چې زه د پښتو خدمت کول غواړم. هغه د غیر شعوري طور یو عمل نه تېرېږي او هغه زیات مؤثر دی. زمونږ موسیقۍ چې د پښتو په خپرونه کې کم کردار ادا کړی دی هغه د شعوري ادارو نه زیات دی. زمونږ ولس چې کم کردار ادا کړی دی، زمونږ متل او ټپه دا چېرته څه شعوري هڅه نه وه، خو پښتو یې اسمان ته رسولې ده. مونږ په خپله خبرو کې چې خبره مضبوطه نو یا ټپه وایو یا متل وایو او یا د رحمان بابا غوندې شاعرانو د مقبولو شاعرانو یو شعر وایو. نو دغه غیر شعوري هڅې هم مونږ نه یادو، مونږ خو شعوري هڅې یادو. شعوري هڅې یا ریاستي وي یا بغیر د ریاست نه د یو اجتماعي ډلې د انسانانو د جرګو د ټولنو یو کار وي. ما چې د جرګو د ټولنو ذکر وکړو نو د جرګو ټولنو د هغه منظمو تحقیقي او سرکاري او ریاستي ادارو نه زیات کار کړی دی او د پخوا راسې کړی دی او بې لوسه یې کړی دی. نو چې په ولس باندې زما ژبه اسمان ته رسي، په غیر شعوري کوششونو رسي، په شعوري کوششونو کې غیر ریاستي ادارې او جرګې او تنظیمونه دا کار کوي، نو پکار ده چې په دنیا کې چرته هم د پښتو شتون شته چې هغې له ریاستي ادارې هم کار وکړي. ریاستي ادارې زمونږ په پښتنه سیمه کې خو یو افغانستان دی، یو زمونږ پښتونخوا ده، او په دې افغانستان او پښتونخوا کې تحقیقي ادارې هم شته او څانګې هم شته. تحقیقي ادارې به فلحال پرېږدو ځکه چې زمونږ د سیمینار بنیادي موضوع څانګې ده. د دې افغانستان او د پښتونخوا د څانګو د پښتو دپاره چې کوم کردار دی د هغې د مور حیثیت زما په خپله رای کې هغه اسلامیه کالج لري. اسلامیه کالج د یو کالج په حیثیت په 1914 کې جوړ شوی او 2-3 کاله بعد په دې کې د پښتو څانګه هم راغله، څانګه د کالج څانګه چې مولانا عبدالقادر اعزازي مشر او په دې کې چې کومه سالانه کلیزه مجله چاپ کېده خیبر، ابتدا نه په دې خیبر کې پښتو ژبه د انګریزي او اردو سره شامله شوه. دا هغه وخت کې چې په افغانستان کې کابل پوهنتون نه و جوړ، کابل یونیورسټي په 1933 کې جوړه ده او بلا کلونه پکې د پښتو ادبیاتو څانګه نه وه، یعنی میډیم اف انسټرکشن خو پښتو وه، د ابلاغ ذریعه د تعلیم ژبه خو پښتو وه په کابل پوهنتون کې، پښتو فارسي دواړه، خو د پښتو ادبیاتو څانګه پکې نه وه. په اسلامیه کالج کې د 1914 د جوړېدو نه 2-3 کاله بعد پښتو څانګه هم راغلې ده او خیبر مجله هم راغلې ده او پکې پښتو شامله شوې ده. څنګه چې اسلامیه کالج په پښتونخوا کې په شلګونو یونیورسټۍ پیدا کړي، دغه شان د اسلامیه کالج پښتو څانګې په پښتونخوا کې په بلا ډپارټمنټونه یعنی په بلا یونیورسټو کې نورې پښتو څانګې پیدا کړي. دغه مولانا عبدالقادر نه پس ته چې کله جان زیب نیاز صاحب او ډاکټر اعظم صاحب ډېر اوږدې مودې دپاره په اسلامیه کالج کې پروفیسران پاتې شو، نو هغوی ډېر کلک بنیادونه ورکړه دغه څانګې ته او بیا په پېښور یونیورسټۍ کې په 60s کې غالبا 1-2 کې پښتو څانګه جوړه شوې ده او بیا د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې نه دا جال خور شوی دی او د پښتونخوا په یونیورسټو کې ډېرو کې څانګې جوړې شوي دي، ډېرو کې نه دي جوړې شوي. ځینې خو داسې یونیورسټۍ اوس هم شته چې د په پښتونخوا کې یونیورسټي خو پښتو څانګه پکې نشته، بلا ډېرې داسې دي. ځینې څانګې داسې دي چې پرایویټ پښتو MA ته کېږي خو باقاعده څانګه نشته، لکه ګومل یونیورسټي د پښتونخوا برخه ده، ډېر پخوا راځي پښتو MA پکې پرایویټ کېږي خو څانګه نشته. داسې نورې ډېرې یونیورسټۍ دي. خو کله کله موږ په دې غور کوو چې په دې پښتونخوا کې ځینې یونیورسټۍ د پښتنو اتلانو په نوم دي او په هغې کې هم د یونیورسټۍ د قیام سره پښتو څانګه نه وه. عبدالولي خان یونیورسټي جوړه شوه، د عبدالولي خان په نوم باندې یونیورسټۍ کې د کیمسټري او فزیکس او بیالوجي څانګې وې خو د پښتو نه وه. ډېره موده بعد پکې د پښتو څانګه جوړه هم شوه. بیا به هغې دپاره اشتهار راغلو چې پروفیسران پکار دي، خلکو به اپلای وکړه، وایي سټوډنټ نشته،
بیا به اشتهار ختم شو، بیا به اشتهار راغو چې پروفیسوران پکار دي، بیا به کینسل شو. دا اوس ظفر بخش علي ته د خدای پاک عمر ورکړي، در شپېتو کالو خو به دی ناستي پکې. نو څانګه جوړه شوه او کار روان شو. د باچا خان په نوم باندې یونیورسټي په پښتونه سیمه کې پرته ده، څانګه پکې نن هم نشته. هغه ځای کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز دی، پښتونخوا سټډي سنټر دی. په پښتونخوا د ریسرچ لپاره جوړه شوې یوه اداره ده، خو د څانګې کردار یې شروع کړو، ایم فل پی ایچ ډي پښتو وغیره. پکار ده چې بیل ډپارټمنټ جوړ شي په باچا خان یونیورسټي کې هم. هغه د ریسرچ اداره ده، د پښتو څانګې بیل ضرورت دی. لکه پېښور یونیورسټي کې پښتو اکیډمي هم شته، خو پښتو ډپارټمنټ هم شته. مونږ خو لا د نورو ژبو سره خپله موازنه نه کوو. که مونږ د سند سره کوو نو په سند کې د څانګو د ادارو نه علاوه نورې کیسې دي. سندي لینګویج اتارټي پکې شته، څنګه چې دلته نیشنل لینګویج اتارټي په اسلام آباد کې وه، مقتدره قومي زبان. یو په سند کې سندیان په دې کې کامیاب شوي چې زما د ژبې اتارټي پکار ده. سند یې د بی بورډ یې بیل دی، سندالوجي یې بیل دی، اتارټي یې بیله ده، څانګې یې بیلې دي، شیخ ایاز چیر بیل دی، پلیجو چیر بیل دی، مرزا کلیج بیگ چیر بیل دی، بلا چیرونه دي پکې او بلا کارونه دي. نو موږ خو پښتونخوا له هغوی سره موازنه کړې نه ده چې موږ څومره وروسته یو. خو زموږ په خپله پښتونخوا کې په کرک کې یونیورسټي د خوشحال خان خټک په نوم یونیورسټي ده. د خوشحال خان خټک تدریس پکې نشته، د پښتو څانګه پکې نن هم نشته دی چې نوم یې خوشحال خان خټک یونیورسټي دی. نو موږ خو د خپلې پښتونخوا خبرې کوو چې دا څانګې چې کوم دی د دې خپلو اتلانو په نوم باندې یونیورسټو کې هم چې د پښتو څانګه نه وي، اصل خو په ټوله پښتنه سیمه کې پکار دي. مونږ خو کله کله بیا هغه خلکو ته ملامت شو چې په نوره دنیا کې د پښتو څانګې موجودې دي. تاسو ګورئ په رشیا کې د پښتو څانګه شته، په هغه ځای نه ډیګري ورکړل کېږي، ریسرچ کېږي، تر دې چې پی ایچ ډي ډیګري ورکړل کېږي. د روس سکالران زموږ په پښتونخوا ریسرچ کوي. یعنې تاسو د ګیرس کتاب وګورئ، د میړني ولس ادبیات تر مهدي شاه باچا او تر اجمل خټک پورې خلک یې څېړلي دي. په تاجکستان کې د پښتو څانګه شته، زموږ په پښتانه څانګه کې مسله ده. په جرمني کې د پښتو څانګه شته، تر پی ایچ ډي پورې تعلیم ته حاصلېږي. په انډیا کې خو پښتون فیکټر ډېر غالب دی. په هندوستان کې خو زموږ د پاکستان نه زیات پښتانه دي. په جواهرلال نهرو یونیورسټۍ کې د پښتو څانګه شته. زموږ خالق رشید صاحب د هغې چیرمین دی د افغانستان، او خلک ته سندونه اخلي، هندوستانیان یې پښتانه کوي. هغه چې کوم اردو سپیکینګ هندوستانیان دي هغې پښتو وایي. یو چمپا کماري به په دې ویډیو کې راتله، هغې به دومره ښایسته پښتو ویله، وایي ما جواهرلال نهرو نه سبق ویلی دی. نو چې په هغه دنیا کې څانګې شته، او دلته په پاکستان کې مونږ ګورو چې یو په بلوچستان کې یونیورسټي ده، نو پښتو څانګه ده پکې، یو په لورالای کې یونیورسټي ده، نو د پښتو څانګه ده. نو په جنوبي سیمه کې یا په سویلي پښتونخوا کې مونږ دوه څانګې لرو، خو هغه صوبه هم نوم خو بلوچستان دی، خو هغه اصل کې پښتونستان دی. یعنی کله چې مونږ د آبادۍ تناسب ګورو او د بلوچ او براهوي آبادي بیله کړو، بیا غالب اکثریت د پښتنو دی. بلوچ خو ځکه غالب دي چې براهویان په شمار کې هغې سره شمارلی شي، نو بیا زیات شي. خو هلته کې صرف په دوو پوهنتونونو کې پښتو څانګې شته، نوره ټوله پښتنه سیمه فارغه پرته ده. بیا چې موږ کله خپلې پښتونخوا ته راځو، نو دلته کې خو تاسو ته صورتحال معلوم دی چې د پښتو څانګې چېرته دي او د هغې کردار څه دی، او په هغې کې موږ کامیاب څومره یو. د څانګو اول خو شتون ضروري دی چې د صوبې په یونیورسټو کې، په هر یونیورسټۍ کې کم از کم وي. موږ چې کله ګورو په ملک کې، نو په ملک کې ګوره په لاهور کې اورینټل کالج کې د ژبو څانګه ده، نو پښتو پکې شامله ده. عبدالله جان صاحب ناست دی، په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د پاکستاني ژبو څانګه ده، نو پښتو پکې شامله ده. باقاعده ایم فل پی ایچ ډي پکې کېږي. دغه شان د اسلام آباد په نورو یونیورسټو کې، په نمل کې د ژبو څانګه د پښتو پکې شامله ده، په نورو ځایونو کې شته. نو هغې ته موږ هم د پښتو څانګه ځکه وایو چې هغه مرکز دی، مرکز به د ټولو پاکستاني ژبو څانګه جوړوي. خو زما په پښتونخوا کې د څانګو مسله ګډوډ ده. یعنې دومره ډېرې یونیورسټۍ دي چې هغه د پښتو څانګه نه لري. نو چې زما په خاوره هم پښتو څانګه په پوهنتون کې نه وي، نو موږ به د نصاب خبره چېرته کوو؟ راځم لنډه خبره، شاید ما سره 2-3 منټه پاتې، بس په نصاب باندې خبره کوم، نو بیا زه خبره راغونډوم. دغه چې کومې څانګې دي، اول خو د دې د شتون مسله ده چې چېرته نشته. پکار ده چې موږ غوښتنه وکړو
مونږ ډیمانډ وکړو د خپلې پښتنې خاورې د گورنر نه د وزیر اعلی نه یا د ملک نه یا د چا نه هم چې دا کار کیږي هغوی نه مونږ غوښتنه وکړو او دا زمونږ جایز حق دی چې مونږ دوه غوښتنې وکړو یو دا چې کومې موجوده څانګې دي هغوی ته د راپېښو مسلو د ستونزو څه ریاستي حل راوباسئ دا دومره بجټ او پیسه چې په غیر تعلیمي سرګرمو لګي نو څانګه خو تعلیم خورئ په څانګو دی ولې ونه لګي په تعلیم دی ولې ونه لګي نو د شته څانګو مسلې حل کولو به ډیمانډ کوو غوښتنه به کوو او د نورو څانګو چې څومره یونیورسټۍ په دې پښتونخوا کې دي په هر یونیورسټۍ کې څانګه پکار ده کله چې څانګې شتون ولري بیا د نصاب مسله راځي مونږ د پښتو نصاب عموما مونږ دام غلطي کوو چې مونږ نصاب دی ته وایو چې په ایم ای کې په لومبۍ پرچه کې دا کتابونه شامل دي دویمه پرچه کې دا بوکس شامل دي دریمه کې دا کتابونه شامل دي او دغه شان اوس چې بی ایس شو نو په هغې کې 8 سیمسټرې دي نو په هر کورس کې چې کم کتابونه شامل وي مونږ هغې ته نصاب وایو حالانکه دا خو نصاب نه دی نصاب خو دا خو د هغه نصاب د سټوډنټ ته د طالب علم ته زده کوونکي ته د رسولو ذریعې دي نصاب بل څیز دی د نصاب عربی کې مطلب دی برخه او په انګریزي کې مطلب دی objectives of knowledge یعنی موږ چې دا وایو کریکولم او سلیبس دا دوه بیل ټکي دي یو کریکولم دی کریکولم دپاره د عربی ټکی دی نصاب او یو سلیبس دی چې سلیبس کې د فارسي ټکی دی خاکه آوټلاین ډیزاین دا دوه جدا څیزونه دي مونږ چې کله د نصاب برخه کوو نو د هغې مطلب دا دی چې د علم کومه برخه به کوم طالب علم ته رسولی شي د نالج که هغه په کیمسټري او بیالوجي کې وي که هغه په فلکیاتو په اسټرونومي کې وي که هغه په ژبه کې که په تاریخ کې که په هر مضمون کې د هغه علم کومه برخه د طالب علم ته رسو او د هغې مقاصد به صحیح اوبجکټیوز به صحیح د څه دپاره موږ دا برخه رسو دغه اصل کې نصاب دی یعنی دغه اصل کې هغه برخه ده چې د علم نه رابیلی شي او تقسیم شي د طالب علم دپاره په څانګو کې تقسیم شي چې دغه برخه ستا دغه برخه ستا دغه برخه ستا دا برخې نصاب دی اوس دا برخه د علم د رسولو دپاره څه لارې چارې پکار دي څه ذریعې پکار دي هغه لارې چارې ذریعې کتاب هم کیدی شي او د هغه سبجیکټ دغه مضمون سره متعلقه نور مواد هم کیدی شي که ته کیمسټري ټیچ کوې نو لیبارټري هم کیدی شي که ته جغرافیه ټیچ کوې نو وزټ هم کیدی شي که ته میتھمیټکس ټیچ کوې نو په هغې کې گیم هم کیدی شي که ته نور مضامین د هغې ښودنه کې د هغې لارې چارې نورې هم کیدی شي یوازې کتابونه خو نه دي خو موږ کتاب ته نصاب وایو چې په نصاب کې دا کتابونه شامل دي بالکل غلط فهمه کیو بلکې موږ خو دې حد ته راغلي یو چې طالب علم چې څوک ماسټر کوي یا ایم فل پی ایچ ډي کوي چې ستا په نصاب کې څه شامل وو هغه وایي د حنیف خلیل نوټس پکې شامل دي مسلمانو نوټس خو د نصاب د سره برخه نه وه دا خو د هغه خاکې چې هغه کومه خاکه وه په سلیبس کې د شاملو کتابونو د هغې ستا د اسانۍ دپاره یو څیز لیکلی شوی دی نو په دې وایوه کې به ما هم تپوس کولو چې ستا نصاب کې کوم کتاب شامل دی وایي لومبۍ پرچه تاریخ دویمه پرچه فلانکې زړه شاعري کلاسیکي شاعري نوې شاعري دا به دې ته بیا نصاب ویلو نو نصاب خو ستا هغه هم نه دی چې کوم کتابونه اوریجنل په سلیبس کې شامل دي نصاب خو هغه دی چې ستا د علم کومه برخه به تا ته موږ در رسو خو موږ ګایډ او نوټس ته هم نصاب وایو نو پکار ده چې یو خو موږ طالب علم په دې کلیر کړو چې اصل څیز نصاب دی دغه نصاب په کومو لارو رسي هغه لارې د دې خاکه ده ډیزاین دی سلیبس دی هغه د دې دپاره موږ یو سهولت پیدا کړو طالب علم ته اوس موږ چې د پښتو دپاره کوم نصابونه جوړ کړي دي نو اوس خو د بي ایس معامله ده اخیري خبرې کومه باسین صاحب مخکې خو ام ای اوس د بي ایس معامله ده موږ چې هغه تقسیم کړی دی په هغې کې کله کله موږ داسې ډېر مناسب تقسیم نه دی کړی چېرته داسې نصاب وي چې موږ پښتو ژبه او ادبیات ښایو خو پکې مو پاکستاني مطالعه مو راچولې ده پکې مو تاریخ هم راچولې دی یو وخت کې پکې 13مه پاره هم وه نو د پښتو ادیب په 13مه پاره کې تفسیر څنګه وي هغې له خو پخپله یو کال پکار دی نو موږ په هغې کې بلا کیسې ورچولې وي پکار دا ده چې د نصاب مطلب دی برخه د علم نو هغه برخه د متعلقه پکاري د هغه څانګې سره د متعلقه پکاري یا دغسې نور نصابونه اوس په بي ایس کې لومبي 4 سیمسټره ځکه د متعلقه مضمون نه علاوه دي چې هغه د 14 او 14
په ځای باندې یعنی د هغې د ریپلیس کولو دپاره دي نو هغې کې میتھمیټکس هم شامل دی انګریزي هم شامله ده هغه ځای کې خو جواز لري خو که زه په پښتو کې ایم ای کوم نو زه د قائد اعظم 14 نکات ما ته څه ضرورت دی په پښتو کې زما لکه نو پیکټ او زما دې څیزونو ته څه ضرورت دی چې زه په نصاب کې دام شامل وم آیا په پښتو کې د ایم ای کولو هغه مقصد دا چې زه به پاکستاني مطالعه هم زده کوم او زه به د مغولو تاریخ هم زده کوم د مغولو هغه تاریخ زده کړه چې د پښتو ادب برخه ده هغې تقسیم وکړه خوشحال بابا کې شته دی په نورو شاعرانو کې شته دی خو ما ته خو بیا نورې کیسې هم ښودلې نو ضرورت د څه دی یو خو هغه چې څانګې دی موجوده څانګې د هغې ته د سهولت ورکړی شي نوې څانګې دې جوړې کړی شي او په دې نصاب باندې د بیا هم نظرثاني وشي یعنی نظرثاني مطلب دی چې هسې 15 کاله بعد خو نصابونه بدلیږي مونږ په کار ده چې د یوې خبرې نه خو روزو زمونږ پښتو څانګې چې په کومو علاقو کې دي نو مونږ یو خو د هایر ایجوکیشن کمیشن د ایچ ای سی هغه مجموعي فارموله په نظر کې واچو ځکه هغه مجبوري ده خو مونږ پکې د خپلو سیمو د شاعران خامخا ورچو یعنی که د دریاب صاحب د ملکنډ یونیورسټۍ پښتو کې بی ایس وي یا ایم ای وي نو په کار ده چې پکې د ملکنډ شاعران زیات دي زه هم داسې نه ده په کار که د لکي مروت یونیورسټي که د کرک یونیورسټي نو په کار ده چې د کرک فضل میر خټک پکې واچولی شي زه هم چې داسې نه ده په کار که د شیرینګل یونیورسټي وي او که د بلوچستان وي نو هلته کې خو به عبدالسلام شیزی او عبدالعلی خونزاده خو به د هغې په کلاسیک کې وي یعنی خوشحال رحمان کاظم خان به کلاسیک نه وي اشیزې به په کلاسیک کې وي نو ټیک ده اشیزې هم چېرته واچوه خو د پښتو هغه چې کوم مرکزي زموږ نصاب دی هغه دې غالب وي او علاقه دې پکې ډېره معمولي وي مونږ په خپلو څانګو کې علاقه غالب وکړو او هغه چې کوم څیز دی هغه شاته پرېږدو بیا پبلک سروس کمیشن ته چې د کرک یونیورسټۍ طالب علم راشي نو هغه ته سیال صاحب او فضل میر معلوم وي او که د بلې یونیورسټۍ راشي نو هغه ته د خپلې علاقې کشران شاعران معلوم وي خو که ته ورته چې د کاظم خان شیدا یو شعر راته تشریح کړه نو اول خو یې پېژني نه په یو وایوه کې احمد علي عاجز صاحب ناست و نو هغه سوال وکړو وایي کاظم خان شیدا پېژنې عاجز ته وایي ته یې که نه کاظم خان شیدا نو ما ویل چې شیدا د عاجز صاحب غوندې شخصیت لرلو نو دا زموږ مسله ده خبرې را اوږدې شوې ډېره بخښنه غواړم ډېره مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو د پښتو څانګو او نصاب په حواله باندې ډېر د خپلو خیالاتو اظهار وکړو ډېر تجاویز هم مخې ته راویسته نشاندهی هم وکړې موږ په دې پروګرام کې د ملکنډ یونیورسټۍ د پښتو څانګې استادانو ډاکټر سمندر یوسفزي او ډاکټر دربصر امن صاحب ته په راتلو باندې هرکلی وایو او د پروګرام د صدر محفل ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب ته بلنه کوم چې هغه راشي او د خپله صدارتي خطبه د دې نشست چې دی نو هغه واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دواړو محترمو د پابندو باوجود دې به دې بګېټه خبرې وکړې نو زه به ډېر مختصر شوه. خبرې ډېرې د کار دي او دواړه ملګرو چې کومې خبرې وکړې نو په هغې کې داسې نه و چې دوی وخت ضایع کړو خو زموږ سره وخت لږ دی نو د دې وجې نه موږ په مختصر خبره کوو. زه خاص کر مختصر خبره په دې کوم چې د دې نه پس نور سیشنز دي چې د هغې هغه وخت بچ شي. ادیش صاحب فرمایي چې په څه د براوره چېرته تلې د پښتو په څه د براوره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو د بل سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو او نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو او نه صاحب داسې نه ده موږ چرې داسې نه کوو بندش ته ګورئ نه صاحب داسې نه ده موږ چرې داسې نه کوو موږ مینه کې هم جنګ کې هم پاللې د پښتو او زما د خیال د حسن د بیان په کالو پوره که ښکلې ده په ژبو کې خو ښکلې د پښتو د ژبې په هکله خبرې وشوې د ژبې په هکله ډېرې زیاتې خبرې کېږي هغه اهمیت ټولو ته معلوم دی خو زه به راشمه خاص کر د پښتو څانګې چې کومې دي
نو زه په دې ډېر فخر محسوسوم چې زه د وړومبۍ پښتو څانګې سبقي هم پاتې وم او د هغې استاز هم پاتې وم. دا زما دپاره ډېر لوی فخر دی. د دې نه علاوه بیا وروستو چې کله مونږ طالب علمانو مونږ سبق ویلو په پښتو څانګه پېښور پوهنتون کې، نو په هغه وخت کې ما او بختروان صاحب یو کلاس زموږ نه مخکې و. ما اول LLB کړې وه او دی به په وچ کلک زور په پښتو کې داخل کو به چې سبق ووایه او ده وی چې نه واده کومه. خو بس بهرحال پلار راګیر کړی نو هغه هر څه په یو ځای روان و. نو ده سبق وی دی فاینل کې زه پریویس کې وم، پارټي وه، اعظم صاحب چیرمین و. دا خبره ضروري ده، دا تاسو ته خاص د دې مقصد دپاره کوم. اعظم صاحب چیرمین و او ډاکټر متین صاحب وایس چانسلر و. او ډاکټر متین دومره سخت وایس چانسلر و چې د هغه د مخې چیرمینانو هم کړت نشو کولی. او هغې کې ما او ده یو خاکه په شریکه ولیکله او خاکه بیا موږ وړاندې کړه. نو خاکه دومره زیاته وچلېده، دومره خلکو خوښه کړه، په هغې کې د ډپارټمنټ مسلې وې، د ډپارټمنټ خبرې وې او په ټوکو ټوکو کې وې چې خلکو فرمایش وکړو. هغه حال کې چې کوم موجود خلک وو، وایس چانسلر هم ناست دی، هغې فرمایش وکړو چې دا خاکه په دویم ځل بیا وکوي. نو موږ په دویم ځل وکړه. هغې کې څه به بختروان صاحب ته شاید چې یادي، خو موږ ورته مسلې بیان کړې، دا کول دي، دا کول دي، دا کول دي. او که هېڅ هم نه شي کولی نو دا خو کولی شي چې یو غټه تاله واخلي او د ډپارټمنټ ته ووایي ستا غوږونه به هم دمه شي او زموږ هم. داسې غوندې انداز و، تریخ انداز و. اعظم صاحب راته وی چې په خلاره شي، خو بس موږ خاکه وکړه چې کله وایس چانسلر تقریر نه راپاڅېدو نو هغه وی چې ادبي خلک خپله مسله د دې نه په ښه طریقه نشي وړاندې کولی. ډېر زیاته ستاینه وکړه. او موږ په هغې کې لیکلي چې د هلکانو د ناستې ځای نشته، د جینکو کامن روم نشته او کلاس روم یو دی نو چې یو کلاس په کلاس روم کې نو بل په برنډو کې ګرځي راګرځي. وایس چانسلر اعلان وکړو چې سبا به انجینر راځي او چیرمین او دا دوه هلکان چې دي به ورسره یو نقشه به اچوي او کلاس رومونه به هم جوړېږي او کینټین به هم جوړېږي او ګرلز کامن روم به هم جوړېږي. د هغې بنیادونه څه موده کرلي پراته و، ډېره موده کرلي پراته و، خو آخر کې پکې یو دوه کمرې جوړې شوې. دوه کمرې چې کوم ایډیشن شوی دی د پښتو ډپارټمنټ سره د ډاکخانې طرف ته، نو دا زموږ د خاکې برکت و. بیا به ټول عمر ما داسې تېر کړی چې دا وایس چانسلران خو اکثر د دې ټولې پښتونخوا د یونیورسټو وایس چانسلران زموږ کولیګز وو. د پېښور یونیورسټۍ اسلامي کالج هم په پېښور یونیورسټۍ کې په وخت کې. نو چې دا څومره یونیورسټۍ دي دا ټول چې دي دې کولیګز ته هر یو ته به په قدم قدم ویلي چې کوم ځای کې مشاعره شوې ده نو ما او اقبال شاکر اکثر صلاح کړې ده، یا ده خبره کړې ده یا ما کړې ده، یو کس خبره کړې او بل یې تایید کړی چې یونیورسټۍ کې د پښتو څانګه پکار ده. اوس ډېر ښه حالات دي. پېښور پوهنتون نه علاوه اسلامي کالج دی، باچا خان یونیورسټي ده، عبدالولي خان یونیورسټي ده، ملکړ یونیورسټي ده، سوات یونیورسټي ده او ډي آی خان یونیورسټي ده. ډي آی خان یونیورسټۍ کې هم شروع شو ډپارټمنټ مبارک هم شي، خو هغې کې لا باقاعده مطلب چې سټاف نه دی اخیستی شوی. هغوی زما خیال دی څه داسې وزټنګ خلک راوستي. نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې پښتو څانګې ورځ په ورځ زیاتیږي او ترقي کوي. او تاسو ته دا هم ووایم، تاریخ دی اوس به وایو، اوس زه داسې عمر ته رسېدلی یم چې ډېر خلک به مانه خفه کېږي هم چې زه پسې رښتیا وایم. خو حقیقت دا دی چې د پښتو په نصاب کې غني خان او اجمل خټک نو شامل او چای د شاملولو حوصله نه شوه کولی. او زه د بورډ آف سټډیز ممبر وم او ما په بورډ آف سټډیز کې د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې کې ما وویل چې اجمل خټک او غني خان، نو چیرمین په هغه وخت کې تیار نه شو، د چیرمین نوم نه شم اخیستی، هغه تیار نه شو. ما وویل چې که تاسو زما سره متفق نه یې نو زه میټینګ پرېږدمه او زما دستخط به نه وي په دې فیصلو. نو بس اخر کې فضل نصیر صاحب د دې ګواه دی. نو هغې کې اخر کې فیصله وشوه چې ټیک د دی چې وایي نو اجمل خټک او غني خان د شامل شي، خو نتایج که بیا څه خراب راغله نو بیا به تا سره ګورو.
وایي چې هر څه د تایید راځي ما ورته ښایي چې ده کړي. نو زموږ دا مسله ده چې زموږ ډېر لوی لوی دانشوران چې دي هغوی خپل فرض هغسې نه ادا کوي څنګه چې ادا کول پکار دي. په سرکاري چوکۍ باندې رښتیا خبرې کول ضروري دي، ویل پکار دي، او که موږ نه کوو نو څوک به راځي چې دا براله کوي. نو زموږ نصاب زموږ ډپارټمنټونه تسلی بخش دي، زموږ سره ډېر اعلی قسمه استادان شته. تاسو یقین وکئ چې ما به تقریبا سل شپږ شلې یو نیم سل پورې ټیچرز برتي کړي ایز ا ایگزامینر په پبلک سروس کمیشن کې یا په یونیورسټو کې، او ما شاعر ادیب چې پکې راغلی دی نو هغه ما پاتې کړی نه دی، ما خامخا سلیکټ کړی دی. د هغې وجه دا ده، وجه درته وښیم چې یو عام استاذ چې دی په هغه پسې شاګردان ډېر کم راځي، په شاعر ادیب پسې شاګردان ځي. شاعر ادیب چې دی هغه د خلکو دپاره یو د توجه مرکز وي، چې په یو کالج کې نواز یوسفزی دی نو خلک به کوشش کوي شاګردان چې یاره پکې دی د هغه سره لاړ شو، زم شاعر یم او د هغه سره بیا په مشاعرو کې شریکېږم او څه به ترې زده کړو. دغسې وایي چې یاره یو ریسرچر دی او هغه وایي چې دغه د علي خیل دریاب دی یا نورالامین صاحب دی، نو زه به چې هلته لاړ شم چې د هغه سره کښېنم چې زه څه زده کړم، لیکل زده کړم. نو شاعر ادیب چې دی دا د ژبې سوچه خادم دی، دا کلک بیان دی او دا چې دی د بېلوسه خدمت کوي. نو زه ډېر فخر محسوسوم چې په پښتو څانګو کې موږ ښه کافي وده کړې ده. وار بالکل مه خطا کوئ، هېڅ داسې د یارې خبره نشته، خو اصلاح یې ضروري ده او دا ورځ په ورځ زیاتول ضروري دي. زما د هغه وایس چانسلرانو کلیګ سره تر اوسه پورې تعلقات خراب دي چې کومو ته ما ویلي چې ډپارټمنټ کلاو کوو هغوی نه دی کلاو کړی. زما خپل د بابا زوی دی د دوو یونیورسټو وایس چانسلر پاتې دی او په هره مشاعره کې ما ویلي چې دا دلته پښتو څانګه نه ده جوړه کړې، په بلکړ یونیورسټۍ کې هم پاتې دی، په شریګل کې هم پاتې دی. هغه ته تر اوسه پورې زه وایم زه ورته یم جنګل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تا ته که خپل ځان ډېر لوی دانشور او ډېر لوی ښکاري، ستا هغه ښایست چې دی هغه هېچا ونه لیدو، ستا ښایست ماله ښکاره شوی چې تا قام ته څه ورکړي وی. او دا زموږ د ټولو مور ده. دا ټوله دنیا چې دا ترقي په دې وجه کوي چې په خپله ژبه کې تعلیم دی، د خپل ثقافت، د خپل روایاتو، د خپل اقدارو، د خپل تهذیب او د خپل تمدن په وجه خلک ترقي کوي. که څوک هم تاسو ګورئ نو چې د خپل ځان نه څوک لرې دي نو هغوی ورک دي، هغوی فنا دي، هغوی تباه دي. زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ په نن دور کې ستاسو غوندې دانشوران موجود دي چې هغه لګیا دي زموږ بچو ته سبق ښیي. د بچو نه موږ مایوسه نه یو، خو دا کار به زیاتول غواړي، دا کار به تیزول غواړي. څنګه چې عارف خلیل وویل په نصاب باندې نظر ساتل غواړي. زموږ افسوس دا دی چې موږ نصاب هم څوک یو شان دي څوک بل شان دي، لږ غوندې یکسانیت او لږ غوندې یووالی پکار دی چې نزدېکت پکې زیات دي. لږه برخه د خیر د دي د علاقې دپاره، خو نور دی د شریکي ټول. نو زه ګڼم چې موږ ډېر خوش قسمته یو، موږ ډېره وده کړې ده. هغه وخت چې مولانا عبدالقادر د یو څانګې بنیاد ایښودی و په 1950 کې، اوس تاسو ګورئ په نن دور کې څومره څانګې دي او څومره یونیورسټۍ دي. دا به ورځ په ورځ زیاتو او چې کومې یونیورسټۍ ته مشاعرې له ځئ یا سیمینار له ځئ یا سلیکشن بورډ له ځئ، هلته کې وایس چانسلر ته په ډوډۍ باندې په چایو باندې دا وایي چې صاحب یو ډپارټمنټ پکار دی دلته، ځکه چې دا ټوله د پښتنو علاقه ده. او تاسو ګورئ اوس تاسو په کومه یونیورسټۍ کې چې څانګه ده هلته کې د سټوډنټانو ځای نشته، دومره ډېر راځي. د سټوډنټان به هله راځي چې موږ نرسري مضبوطه کړو. زموږ د بي ایس راتلو سره ډېر ښه حالات دي. په بي ایس کې ډېر بچي راځي او په بي ایس کې چې توجه موږ بي ایس ته وکړو نو زموږ ایم فل او پي ایچ ډي به هم ډېر ښه روان دي. او زه په دې ارمان یم چې پوسټ ډاک موږ شروع کړی شو په دې خپلو یونیورسټو کې. پوسټ ډاک دپاره سوچ وکړئ چې دا به څنګه کوو چې په پښتو کې دلته په خپل وطن کې پوسټ ډاک هم کېږي. نو زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم چې تاسو ډېر خوش قسمته یئ. تاسو د خپلې ژبې، د خپل قام، د خپل وطن درانه خادمان یئ او پښتو ټینګه که پښتونه چې هم ژبه ده هم توره، ته هم دې یې پښتون کړی، ته هم دا کړه مشهوره.